Ha, how we can send a file from Yahoo list. In mga sangko la shi file mga sa computer ke prute ga wala mga sangko Yahoo putru bane chanko sanga ko achata mga send ko. Sai shu misal los mga friend to wala show ke file mga sa computer ke prute wala chata show ko aga file mga send ko. Bakum te ka sabang ko wala show. Yahoo list wala shi mga manda Yahoo shela. De ke action man click ke. X man click kara send a file. सही शो तो फाइल وګوره سنه فایل باندې کلیک کړه واشه ته فایل کوم ځای کې پروت دی مثال موجود دی مای کمپیوټر کې صحیح شو مای کمپیوټر کې مثال یو سپیکر دی یو سپیکر خپل اوپن دي تاسو شنه زارو دي کې شنه سره ډاکومېنټس د پکې ډاکومېنټس مثال شو زه ام سی سي ده صحیح شو دا اوپن کومه تا صحیح شو کنه فایل څنګه شو تا تاسو سند کوو تا waiting for any file to accept one file صرف هغه ته انتظار کوي هغه څنګه هغه ته انتظار کوي چې هغه دا فایل ریسیوینګ څنګه کی ایکسپټ کی څنګه ایکسپټ کولای شي البته راځي مثال که غواړئ ته دلته ځینې کینسل کړئ نو alt plus shift plus c به ووایئ alt plus shift plus c به ووایئ که نه چې دا بېرته کینسل کېږي مطلب سینډینګ د شي شي کینسل شي نه یې لېږم ورته صحیح شو که نه او که هغه څه نه وي مثال هغه کس که غواړي هغه ته دا میسج راغلی ته به څنګه وي ته هغه ته alt plus shift plus a به وي یا دا رقم بل څه ورته راغلی خو حالانکه ما څونه فکر چې هلته به a ورته راغلی وي alt plus شي نه alt plus shift plus s a به ووایي که نه څنګه چې هلته به اکسپټ شي چې اکسپټ شي هلته شي که ته پروګرس باندې هغه اوپن کېږي دا چې پروګرس څنګه کېږي هغه دومره ټینګ څنګه کېږي هغه به ریسیو شي چې ریسیو شي بس هغه څنګه شي ختموي وروسته بیا بل هغه راځي اپشن راځي چې اوپن کوي که سیف کوي څه شی کوي دا رقم بل هغه به ورته راشي صحیح شو دا موږ څنګه کولی چې یاهو لیست موږ څنګه کوو یو فایل څنګه چاته یا کوم فرند ته موږ سند کوو دا how we can send file from Yahoo list نه داسې ګوره څنګه کوې ته دا کینسل کړه کس ونه دی آنلاین که نه alt shift plus c دی که نه کینسل شو ودلته چاته لېږې دلته وګوره مثال دې ځای کلیک کړه د کس باندې صحیح شو که نه صحیح شو که نه ورته ایکشن ته راشه چاته لېږې حنیف حق فال ته لېږې که نه مثال سره صحیح شو حنیف حق فال ته لېږې ته که نه صحیح شو دې ته لېږې ته که نه نه دې ته لېږل کېدو خو صرف هغه ته ویټ کوې ته که نه او دا آنلاین نه ده که نه هغه پورې چې دا آنلاین چې یو میسج راځي دا غوښتنه آفلاین ده وګوره داسې که خیر آفلاین وګوره approve آفلاین دا څنګه آفلاین ده خپله and will receive your message after signing in دا به څنګه تا میسج واو ترلاسه کړي په هغه وخت کې چې کله دی آنلاین شي صحیح شو میسج به راځي چې تا ته چا دا فایل چا ته څنګه کړی سینډ کړی ده